دا ستاسې دپاره څوک ده؟ For me, it's a big company. زما لپاره دا یو لوی څه دي. زما سا، زما خوږه او لورکۍ مې ده. Everything. څومره عمر کېږي چې تاسې دا اخیستې ده؟ اوس دا 4 کلنه ده. کله مې چې واخیسته د 4 اونیو وه، وړه وه. دلته په کور کې ته د دې سره څنګه ژوند کوې؟ دا څنګه ډوډۍ خوري؟ څنګه ژوند کوي؟ چیرې پرې وځي؟ It's very easy. It's just a company. دا ډیره اسانه ده. ما یوازې نه پرېږدي، یو د بل خیال ساتو. هر چیرې چې ځم راپسې وي، که ځان مینځلو ته ځم راپسې ګوري، که ویده کېږم څنګ ته مې پرته وي، که بهر لاړ شم، که دلته پر څوکۍ ناست یم هم راسره وي. خواړه یې سخت نه دي، هر څه تیار پلورل کېږي. ټول ویټامینونه چې دوی ته اخلم یوازې ځان پوهول غواړي چې څومره اندازه خوراک ورکړل شي. That's what's it. خوراک یې څوک جوړوي او څه شي ډېر ده خوري یا یې خوښ دي؟ See, I buy the food already made. They have a soft food and a hard food. هر څه تیار ورته اخلم. ځینې سخت او ځینې نرم دي، لکه دا خواړه. دا واړه سپي لپاره دي. هر څه شته، د چرګ غوښه، سابه، وریجې او ډېر نور شیان په یو کنډول کې ورته جوړوم او بس. ته دې ته لور وایې، دا تا ته په زړه کې څومره ځای لري؟ Well, I live alone here in UK since the last 25 years. زه دلته بریټانیا کې 15 کاله کېږي یوازې اوسېږم. دا لومړی ځل زه له یو چا سره دومره نږدې یم. زه چې کور ته راشم دې ته خواړه ورکوم، پارک ته یې بیایم، ساتیري ورسره کوم. ساتیري ورسره کوم که نه؟ ساتیري ورسره کوم که نه؟ You like treats, eh? چې تاسو په کار کې یاست دا څوک ساتي؟ She is on her own here all day, protecting the house, enjoying herself with the squirrels, watching the squirrels on the... زه چې کار کې یم دا یوازې وي او کور ساتي. په باغچه کې موږکان او پیشوګان ګوري او ننداره کوي. اصلا سپي باید 14 ساعته خوب وکړي، نو کله چې یوازې وي وخت په خوب تیروي. کله چې بیرون ځې خلکو ته څه په ټکول ورکوې د دې په باره کې؟ څه ورته وایې؟ With dogs everywhere these days. So also the shopping, some of the خلک له مانه د دې پوښتنه کوي چې څوک ده، څه نومیږي. زه یې رسټورانټ او خوړنځایونو ته وړم، سودا پسې یې بیایم، بایسکل کې یې تړم او وړم یې او دا ترې ډېر خوند اخلي. And she love it. She love it. په COVID-19 کې د دې لپاره څومره احتیاط کوئ؟ I just go to the park, which is even more healthy. ما هیڅ اندېښنه نه درلوده چې دا به کرونا شي. هیڅ احتیاط مې له دې سره نه دی کړی. پارک ته مې هم بیوله چې هلته هم ډېر خلک نه وو. دا چې ته لوبو ته وړې یا د باندې باسې په پارک کې ګرځئ، دا څنګه ته وړې او دا څنګه پوهېږې چې دا د لوبو سامان لري؟ Like 15-20 minutes in the morning, 20 minutes in the afternoon. سهار 20 دقیقو لپاره بهر وباسم، بیا ماسپښین 20 دقیقې چکر ورکوم. ګوره داسې یې کوم. So like that, she have a waistcoat which doesn't hurt her, okay, and you can wear like that with a lid. You understand? Yeah. So like that, it doesn't warm her because it's not in the neck, yes. it's here in the Safety, chest. yes. Okay, and this is normally what I do for a walk. But if I going with the bus or I going to somewhere far, I have this little bag, and she love it. She knows when she's going out, when she see the bag, and she just fit inside the bag. Come on, this is. She just fit inside the bag like a little baby. Okay, hey, good girl. And I just can carry like that everywhere. Put inside. Like this, just simply like this, or like a rucksack, holding her in my shoulders, on my chest. Just like this. And she love it. She just love it, you see? And you walk like how with? Yes, it's only 2.5 kilos, so it's not heavy at all. Yeah. Yeah, and she love it. She knows when she's going out. Yeah. Manana Sima News Sarala.